د ډول او ډمامو ناوې هر چا که ښځه په ډول او ډمامو واده کړه نو معلومه خبره ده چې ساس او سروز ګناه ده، د الله تعالی نافرماني ده او په دې ګناه سره شاوخوا همسایګان هم سخت په تکلیف کیږي او د تکلیف په وخت کې مظلوم شیرا هم کوي او د مظلوم شیرا قبلیږي. نو بیا د دغه واده سوي ښځې څخه د خوشحاله ژوند هیله مه کوه. همدلته زما د ژوند یوه خاطره در سره شریکوم. زموږ د همسایګانو کره کوزده ول، تاسو باور وکړئ ډېر ښه همسایګان دي، ښه بزرګان هم دي، ټول منځونه هم په جماعت کوي، خو دومره په زوره سروز او دومره تنګولې کول تاسو په خدای باور وکړئ. د ځان سره به مې ویل چې نه شرابه نه کوي، بې اختیاره مې الله جل جلاله مې ویني، بې اختیاره مې له خولې دومره خطرناکه شرې ورته ووتلې. الله جل جلاله شاهد دی او الله جل جلاله په خبر دی. تجربو ثابته کړې ده. نو بیا د دغه واده سوي ښځې څخه د خوشحاله ژوند هیله مه کوه. تجربو ثابته کړې ده چې هر هغه ښځه چې په ډول او ډمامو واده سوې ده کورنۍ ژوند یې خراب سوی او همدغه ښځه ورته غضب ګرځېدلې ده. ادمزاد په معنا واړه یو صورت دی، څوک چې بل ازاروي ازار بشینه.